نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د مخارجو د درسونو په ادامه سره راځو نن نهم مخرج ته. مخکنی درس اتم مخرج د حرف ضاد په اړه باندې و او نننی درس نهم مخرج دی، مخرج اللام. هغه مخرج کوم چې لام ورڅخه ادا کیږي یا لام ورڅخه راوځي. نو هر کله چې رأس اللسان، لږ څه طرف اللسان، د ثنایه علیا، رباعیه، ناب او ضواحکو غاښو د وریو د بیخو سره ومښلي، دلته لام ادا کیږي. دوستانو، هر کله چې رأس اللسان مو پیژندلی دی چې موږ د ژبې سر ته وایي. دا مو د ژبې په برخو کې دا موږ ویلي وه. نو هر کله چې رأس اللسان یعنی د ژبې سر، لږ څه طرف اللسان، طرف اللسان مو د ژبې د سر د خوا بغل ته ویلی، یعنی د ژبې د منځه نیولې بیا تر رأس اللسان پورې، دغه بغل یې طرف اللسان و. یعنی موږ داسې ویلي وه چې طرف اللسان د ژبې د سر د خوا طرف یا بغل ته وایي. نو کله چې د ژبې سر یعنی رأس اللسان، لږ څه طرف اللسان یعنی د ژبې د سر د خوا طرف چیرې ومښلېږي؟ د ثنایه علیا. ثنایه علیا خو هم ویلي وه چې مخکني دوو لوړو غاښو ته وایي. رباعیه غاښ مو ویلی و چې د ثنایه علیا څنګ ته غاښ و. ناب مو ویلی و چې د رباعیه څنګ ته و. او ضواحکو غاښو، ضواحک چې د ناب څنګ ته وه، د وریو د بیخو سره ومښلي لام ادا کیږي. ګورئ، رأس اللسان، لږ څه طرف اللسان، د ثنایه علیا، رباعیه، ناب او ضواحکو غاښو د وریو د بیخو سره مښلي، دلته لام ادا کیږي. لام ته حرف ذوالقیه او طرفیه ویل کیږي. ذوالقیه او طرفیه لام ته ځکه ویل کیږي چې لام د طرف اللسان څخه ادا کیږي. دا د طرف اللسان ورسره سته. ذوالقیه او طرفیه لام ته ځکه ویل کیږي چې لام د طرف اللسان څخه ادا کیږي. نور دوستانو، د لام حرف تلفظ نسبت هغه نورو حروف ته چې موږ او تاسو ویلي دي ډیر ساده دی. یعنی د لام د حرف په مخرج کې غلطي خاص نه راځي. مخرج مو یې وویلي، راس لسان، لږ څه طرف لسان، د ثنایه علیا، رباعیه او ناب او ضواحکو غاښو د وریو د بیخو سره مژله یا جنګه و، دلته بس لام ادا کیږي. طرفیه حرف یا ذوالقیه حرف ورته ویل کیږي. نور بس د لام مخرج خلاص دی، ډیر ساده مخرج دی. هیره دې نه وي چې تجوید زده کړه چینل در سره سبسکرایب کړئ. تجوید زده کړه یوټیوب چینل به ستاسو لپاره د تجوید ټول قواعد دغسې ویډیو په ویډیو، نمبر په نمبر تر تاسو پورې در رسوي. د نن ورځ درس همدغه د لام مخرج و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.